دپاره ای حبیبه یو نظر پر ما خوا وکړه ستا د مهربانۍ څخه یو ژوند وګوره واقع یم ای د خدای رسوله تفسیر راوړي وایي ده چې دا دعا وکړل په د آن واحده یې د غاړې څخه شرنګ الغا غوټه پرې سول پر مځکه ولوېدل زنځیرونه یې پرې سول لاسونه پښې یې خلاص شوې اوس نو لار د مدینې منورې نه ده ورمعلومه عاطفي اواز وسو چې دا لار واخه برابر مدینې منورې ته د سردار علم ورسېږي وایي دی هم پر دا لار روان سو لسې پښې دي کالي یې څیرې دي لڅ سر دی شپه ده وایي د ده د ځایه څخه بیا تر مدینې منورې پورې 80% لار وه 80% لار بیخي ډېره ده اوس لکه دا ځای و هرا تر دې هم ډېره ده وایي حق تعالی عز وجل په خپل قدرت کامله سره پر مځکې امر وکړي مځکه سره راټوله سول خو بالاخره د سهار اذانونه کېدل چې و مدینې ته اشک د رسول الله ورسېدي وایي یو دروازه د کور یې ولیدل راغی د دې دروازې و بغل ته کښېنستی سر یې پر زنګنو کښېښوی ټوله شپه یې وهلې وه یخې هم کېدی پښې یې تڼاکې وې ورونو د رسول الله په عشق کې پښې تڼاکې سوي وې د رسول الله عشق دی د رسول الله جبینو تندی چې څوک وویني بیا د رسول الله په عشق باندې د رسول الله خمارې سترګې ګلابي شونډان چې وویني د رسول الله په عشق کې به مستغرق وي وایي سر یې پر زنګنو کښېښوي فکر وهي پوهېږي نه چې دا کور د چا دی دا کم ځای دی په دې هم نه دی خبر چې مدینه منوره ده دا کور بیا د یو صحابي دی چې نوم یې عمار انصاري نومیږي د دې عمار انصاري کور دی وایي عمار انصاري د سهار ولمانځه ته راوتي مسجد نبوي ته تلي پر رسول الله پسې لمونځ کاوه چې راووتي ګوري دیواله ته یو ځوان ناست دی سر یې ببر دی مخ یې په وینو دی لسې پښې دي یخې کېږي کالي یې څیرې دي په خوږمن بدن ناست دي ول ځوانه څه کوې دلته په دې یخو سهار ځوان ورته وایي مرا غم اس که پیدا نمیتوانم کرد حکایت دلی شیدا نمیتوانم کرد ول زما حال څه کوې چې پوښتي مې زما داسې غم دی چې هېڅ یې ښکاره کولی نسم او د شیدا زړه حکایت هم نسم کولی پرېمږده ځه په خپله لار باندې عمار وایي ای ځوانه ستا دې د محمد رسول الله په دیدار باندې قسم وي که بهانه راته وایه چې ولې داسې زهیر یې چې زه هم په غم کې در سره شریک سم وایي دې ځوان چې نوم د محمد رسول الله واورېدي چغه یې کړل تر سترګو یې اوښکې راتوی سوې په ژړا سو ولې دوی خو نوم د محمد رسول الله ته دې حالت را رسولی دي د نامه په شوق را روان دي د رسول الله په عشق را روان دي دلته یې ښه غم تازه سو نوم د خپل معشوق یې واورېدي ځوان وایي ای وروره تا په خپلو سترګو محمد رسول الله لیدلی دي عمار هو موږ یې ټول وخت په مجلس کې ناست یو یوازې ځوان ور ولاړ څو ور الا یې کړل د عمار پر سترګو یې خپلې سترګې کښېښولې مچ یې کړلې ویې ژړل قربان دې سم تر دې سترګو چې د مدینې د جانان په دیدار باندې مشرفه سوي دي الله دې ما ستا تر سترګو قربان کړي بیا یې وایي سترګې مچ کړلې او داسې یې ورته وویل جان فدایی تو که هم جانی هم جانانی سربرایی تو اگر نه من سرګردانی ګران ورونو ته عمار پوه سو چې ځوان د سردار علم عشق اخیستی دي نو یې ډېر ونازاوه رحم یې پر وکړي ول ځوانه ته څه هم کمسینه یې مګر عقل دې د لوی دي نو خواهش و تمنا و ارزو لري چې په دیدار د محمد رسول الله مشرف سي ځوان داسې ورته وویل چه خوش باشد که بعد از انتظاری به امیدی رسد امیدواری از آن خوشتر چه باشد در دو عالم که ناگاهی رسد یاری به یاری ول څه ښه خوند به وکړي چې پس د انتظاره سړی په خپل امید و مراد ورسېږي تر دغه به په دواړو جهانو کې ښه چیښې وي چې ناګاه یار و یار ته جانان و جانان ته عشق و معشوق ته ورسېږي او غاړه په غاړه سي تر دغه لوی شرف بل چی وي وایي عمار دا ځوان تر لاس ونیوي مخ د مسجد نبوي پر خوا روان کړي لسې پښې دی کالي یې څیرې دي سر یې ببر دی دلته وایي د رب العلي الاعلی څخه جبرائیل امین راغی و علیه السلام ته ویل یا محمد رسول الله رب العزة که یقرأک سلام وهو یقول احب هبهاب فی الانبیاء فانه یحبک والحبیب رب سلام وایي چې دغه ځوان احترام وکړه دوست یې ولره بېشکه دی تا تر ټولو دوست او خوښ لري دلته چې یې دی وایي د مسجد نبوي په دروازه ور داخل کړي عمار ځوان اوغه دی د مدینې رسول د چې داسې وکتل سترګې د محمد رسول الله په سترګو وموښتلې جمال و ښایست د رسول الله یې ولیدي ول الحمدلله چې سترګې د مدینې د رسول مې ولیدلې یو لو ناره یې وکړل بېهوشه سو کله چې په هوش کې سو دغسې یې ور الا کړل په پښو کې د مدینې د رسول ولوېدی پښې مبارکې یې ور مچ کړلې ول یا رسول الله ومې لیدلې نور څه نه لرم بې ستا جبین مې ولیدي ستا جبینو تندی سبحان الله څنګه ښه خوند کوي چې یو عاشق و معشوق ته ورسېږي د یو چا چې قریب ډېره مدت تللی وي چې راسي د خپلوانو یې څه حال وي
دا خلا اشک پر رسول الله وای قیمت گل نشناسد مگر آن مرغ اسیر که خزان دیده بود بس به بهاری برسد وای قیمت د گل قدر د گل هر څوک نه پیژني مگر هغه مرغه چې بند وي فقط خزان یې لیدلی وي بس بیا یې نو پسرلي ته راوباسي وای رسول الله دا ځوان راپورته کوي په غېږ کې یې ونیوی غاړه په غاړه سول دواړو ژړل ځوان د رسول الله پر سترګو خوله ایښې ومچوی بیا خدایه ته خو هم په آخرت کې داسې وخت راولې چې موږ عاجزه امتیان ستا د حبیب د مودینې د رسول سترګې مچ کړو او ویې وینو او ورونو د رسول الله صفت دی زه و تاسو ته نسم کولی الله عز وجل دې ما په خپله د حضرت محمد رسول الله د دربار سپی کې حضرت محمد رسول الله و روضې ته سپی ناستو لري یو عالم د دې سپي پښه راپورته کړل ول ته خو په مدینه منوره کې په خاوره کې خپل د حبیب علیه السلام قبول کړی آیا چې زه بیا قبول کړی یم که به نه خدای عز وجل مو د علیه السلام د دربار په سپیانو کې حساب کړي دا چې عشق د حضرت محمد رسول الله مړو تاسو خو د خدای تعالی عز وجل ټول عاشقان یو سړي یو مریی یو غلام رانیوي نو یې پوښتنه ورڅخه وکړه چې ستا نوم څه دی غلام ورته وایي چې تا کم نوم راباندې کښېښوي هغه نوم صحیح دی بیا مالک مریی ته وایي چې چی خورې مریی ورته وایي هر شی چې تا راکړي زه څه نه پکښې وایم بیا ورته وایي څنګه کالي غواړې غلام ورته وایي چې تا څرنګه کالي راباندې پېرزو هغه صحیح دی نو مسلمانانو ورونو موږ د الله عز وجل غلامان یو که فکر وکړو نو معلومه به سي چې حقیقي غلامان موږ یو ځکه د الله عز وجل د غلامۍ څخه بنده په یو وخت کې هم نشي خلاصېدلی او هغه غلام خو امکان لري چې مالک یې ازاد کړي نو د غلامۍ څخه به خلاصي د غلامۍ څخه خو به خلاصي نو زموږ خلاصون امکان نه لري نو لازمه دا ده چې د الله عز وجل د هر حکم او هر امر داسې تابع سو لکه هغه غلام چې د خپل بادار د هر حکم منونکی وي